سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند په شهرنو پارک کې په یو ځانمرګي برید کې هیڅ چاته زیان نه دی اوښتی. دغه پیښه نن له غرمې مخکې نږدې 11 بجې هغه کېږدۍ ته نږدې رامنځته شوې چې پکې د وینې ټولونې کمپاین روان و. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله سنګزی زیاتوي دغه ځانمرګي بریدګر غوښتل د وینې ورکړې په مراسمو کې ګډونوال په نښه کړي، خو تر هغې مخکې د پولیسو له لوري په نښه او اړ شو څو خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړي. نن له غرمې وړاندې شاوخوا 11:30 د کابل ښار څلورمې امنیتي حوزې اړوند د پارک شهرنو ته څیرمه کومه خیمه چې ایښودل شوې وه او د وینې ټولېدنې کمپاین پکې و، ځانمرګي بریدګر کوښښ کوو چې دغه خیمې ته ځان ورسوي چې په سیمه کې د پولیسو له لورې پېژندل کېږي او د پولیسو د ډزو په پایله کې یو عسکر چاودنه کوي او فقط خپله ځانمرګه بریدګر له منځه ځي، نور چاته زیان نه دی اوښتی. افغانستان هندوستان ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به په بغلان کې 15 تښتول شوي هندي انجینران وژغوري. د هېواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني اړیکه کې هغې ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به په ټول توان سره یاد انجینران د تښتونو له منګولو وژغوري. د بغلان امنیتي مسؤلینو په وینا 15 هندي انجینران او 2 افغان همکاران یې چې د خواجه الوان د برېښنا په سب سټیشن کې کار کاوه له پلخمري ښاره طالبانو له لوري تېره ورځ تښتول شوي دي. ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې 950 طالبان ووژل شول. په دې عملیاتو کې چې په تېرو 4 ساعتونو کې د 8 ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي، د ډلې 4 نور غړي ټپیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. ولسمشر غني په خوست ښار کې هغه برید په کلکه وغنده چې له امله یې څه باندې 50 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلي غني په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا امنیتي مسؤلینو ته د نوملیکنې د مرکزونو د لا ښه امنیت د نیولو او د دغه ترهګریز برید د ارزونې او د قانونمنګلو ته د عاملینو د سپارلو لارښوونه وکړه. د خوست ښار په دویمې ناحیې کې د یعقوبیو په جامع جومات کې چې درې ورکوونکو د نوملیکنې یو مرکز هم پکې و، د تېرې ورځې د چاودنې له امله 11 کسان وژل شوي او 10 نورې ټپیان دي. د کابل ښار د درېیمې ناحیې په شاوخوا سیمو کې 2 کسه د جعلکارۍ په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت د استخباراتي مسؤلینو په وینا له دغو کسانو د دولتي ادارو او بهرنیو سفارتخونو څخه باندې 80 جعلي ټاپې هم ترلاسه شوي دي. د سرچینې په وینا له دغو کسانو د موټرو 40 جواز سیرونه، د ترهګرو ډلو نږدې 70 ګواښپاڼې او نور جعلي اسناد هم ترلاسه شوي دي. او د زابل ولایت اوسیدونکي دغه ولایت ښوونځیو لپاره د مسلکي ښوونکو د ګمارنې غوښتونکي شول. دوی تېره ورځ په یوې ناسته کې همداراز له مرکزي حکومت وغوښتل چې کتابونه د ښوونځیو د ودانیو جوړول او نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دوی ګواښ وکړ که چې د دوی مشروع غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کړي چې پراخو سوله ییزو لاریونونو ته به مخه کړي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ولسمشر غني سږ کال د پوهنې کال په نامه نومولی او ژمنه یې کړې چې د معارف پر وړاندې د شته ستونزو د هواري ترڅنګ به شاوخوا 6,000 ښوونځیو لپاره ودانۍ هم جوړې کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.